مل سے خدایا د مسافر مل سے خدایا ابادا دای بید دیدن لارې سارینا پند می وتړه رضا شه صبر د زړه دی پالاشا یو وارې بیا پغې کې راشه مورې اوبه راپسې پاشه که ژوند باقي وي بیا به وسي دیدنونه د زندګۍ اسباب راکو دا شکۍ خطاب راکو په غیش کې داسې رباب راکو د محبت کتاب یې راکو پکې لیکلي ول د مینې زندانونه زما تندی د ماتېدو دی ویشتلی زړه مې د کتو دی ورور لري بخت د هغو دی ما د تعلیم ارمان درلودی مور جانې تا خیرات به څنګه ولیږمه الویشم کوي دیم نه پوهېږم لا اوسما عشق یو سمندر دی بې لامبو پکې لا اوسما عشق یو سمندر دی بې لامبو پکې لا اوسما پیه پویشا کې سبا کا خپل همزولو سے جلا کا زلیخا غند شیدا کا اخوند داسې تاویز را کا سیار په ما پسې ګریوان شلوینا مرد هغې خوا زرا خیژي د یار تصویر پکې ښکاریږي وشکی مسترګو نه بهیږي زما د ګاونډ خلک یادیږي بادار کله به جنت وطن ته ځمه د چا په مینا کې ویده نل یې ختلې در سینه ګوره اصلي مقصد یې څه مجنون مین په لیلا نه مرګ پسې خدای نصیب کل دیدنونه بنګړي ولې شلنګوي راویښ کم له خوبه تکې سپینې محبوبې بنګړي ولې شلنګوي راویښ کم له خوبه تکې سپینې محبوبې بنګړي ولې شلنګوي خبره دا پخو دا هر کیسه د لیدو دا خبرې لږه غوندې ورو دا هلک وړوکي جینلو دا په زنګانۍ کې نوې خوله ورکوینه ما خو پر خپله خوره غوښته خپلوان ونه کړه زما مرسته رزق می خپل وطن کې ناستا وشکی صفا کا زیاده باستا مور دعا را تکوا مسافر زما ز طالب جان ته شیربانو سا ز مومن خان ته شیرینو سا ز دارو خان ته شهزاد ګوسا ز آدم خان ته درخانو سا هر لمانځ دعا کوا چې یو ځای شونا نور یاري ورسره نه کوم بدنام دی یار تا مې درې لویشتې سلام دی یار تا مې درې لویشتې سلام دی نور یاري ورسره نه کوم بدنام دی یار تا مې درې لویشتې سلام دی یار تا مې درې لویشتې سلام دی
خنداګانو څوک مې ناستا د خنداګانو څوک مې ناستا د اداګانو څوک مې ناستا د دعاګانو څوک مې ناستا دنیا بازار دیوار خطا ولاړه یمه بس اندېښنې ټولې پر زړه وړي دغه کیسې ټولې پر زړه وړي بغیر له غمه به نور څه وړي خویندې د روله کوره څه وړي خوار زلفان پر اوږو وړي په ژړا ځینه پیسې ګټه دنیا پرسته رازه رازه دنیا پرسته که راحت غواړې راحت ناسته جبل وه دنیا پرسته زما کټ کټ خندا دې هیره ده میانه د شپې راپورته سم د خوابه بېلتون دې کم خانه خرابه رخصت دې دومره کړم بېتابه چې ته رئیس وې نیاز کسابه وشکې به خود راتوې دې غمجنه سومه